وروسته د قطر د مذاکراتو څخه اوس مهال په ترکیه کې دغه مذاکرات تاسو څنګه ارزوئ؟ مننه جناب الله صلی تاسو حقیقي افکارانو ته لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم سلام. ګورې دا خو ادامه یا بله برخه د هغه ناستې ده چې په قطر کې سره ناست وو. اول ته ځینې ژمنې ترسره شولې یا مثلا تړونونه سرلاسلیک شول. دلته ویل شوي وو چې دغه پروګرام به د قطر او د ترکیې د پام لاندې به مخې ته ځي او بله ناسته به په ترکیه کې کېږي. دا دغه برخه ده. ګټې او هیلهمندي په دې کې دا ده چې دواړه خوا یې اوس دغه کړنې دا څو ورځې چې تېرې شولې دوی داسې یو ژمنه سره کړې ده دا سره څېړي. کوم نواقصو مثلا وروسته کمبودي یا شکل لري دا بیرته اصلاح کوي. که چا نقص کړی په دې کې یا خلاف د کوم عمل خبره کړي هغه هم د څېړنې لاندې ول کېږي. او د دې د بشپړېدو برخه هم همدا ده چې نور که څه غواړي پې زیات کړي یا مثلا نورې خواستې ولري یا په یو بل باندې نیوکه ولري هغه هم دلته مطرح کېږي. اما شک و شبهې په دې کې پیدا شوي دي چې ژمنتیا ته باید یو مسله که ډېره اهمیت لري مهمه وي چارواکي هغه کچه د دوی باید معلومه وي. و دلته مثلا د مرستالیانو یا د ټیټ پوړو چارواکو